یادې سیالۍ د هلمند ترڅنګ د کندهار، اروزګان، زابل، هرات، بادغیس، نیمروز، فراه، غور او غزنی ولایتونو د پهلوانانو په ګډون روانې دي. د نیمروز او اروزګان له ولایتونو راغلي حاجي نیک محمد او شیر اغا دا ډول سیالۍ د افغاني کلتور او سپورټي هویت یوه برخه بولي. دوی ټینګار کوي چې باید ورته سیالۍ منظمې سي او د عصري میدانونو جوړولو ته پاملرنه وسي. هغوی زیاته کړه ځکه چې دا 3 کاله کېږي چې موږ خپل د غېږ په خوند باندې پوهېدلي، حتی د لوبو په خوند باندې پوهېدلي، که د کرکټ وي، که د فوټبال او که د غېږې نیولې سالۍ دغه رستمي غېږې، په دې باندې موږ ډېر خوشحاله کېږو او ډېر خوشحاله یو. دا د خلکو تر مابین بیا زموږ خاص د افغانستان لپاره ډېر ښه تمامېږي. بل موږ دا 40 کاله یا 50 کاله کېږي جنګ ځپلي. دا ډېر ښه کار دی چې د خلکو ترمنځ دا تګ و راتګ وشي، د ولایتونو ترمنځ، د ولسوالیو ترمنځ. له زابل او بادغیس ولایتونو څخه راغلي د غېږنونې پهلوانان وایي خوښ دي چې د هېواد د سیمه ییزو دودیزو لوبو ته پاملرنه سوې. دوی خپلو سیمو کې د غېږنونې لپاره د مناسبو امکاناتو غوښتنه کوي څو دا دودیزه لوبه له هېرېدو وژغورل سي. از رقم چې ښه منظم میدانونه بیا د چمنیانې دا رقم چې ښه فعال لکه دا میدان، دا رقم میدانونه چې جوړ شي موږ ته د غېږې دپاره موږ ته ډېره ښه خوند راکوي او خیلی خوشحال هستم. این ورزش‌ها باعث هماهنگی و همدلی هموطنای ما میشه. ما فعلا گشتی کردم، موفقانه پیروز بر علیه مقابل خوش. د بادغیس د بدني روزنې امیر فیض الله فیاض او د TLO موسسې ولایتي مسؤل نقیب الله درانی ډاډ ورکوي چې دا لوبلړۍ به نورو ولایتونو ته هم وغځېږي. د دوی په باور غېږنیونه نه یوازې یو دودیز سپورت دی بلکې د ټولنې د یووالي، روغتیا او فرهنګي ارزښتونو د ساتنې مهمه وسیله ده. او نن ورځ دلته په هلمند ولایت کې د 10 ولایتو تر پهلوانانو ترمنځ باندې د یو ولایتي تورنمنټ په لاره اچول سوی دی چې په هغه کې موږ پهلواني یا محلي پهلواني او رستمي غېږ ورته وایو. نو په 10 وزنو کې دي. هغه وزنونه مختلف، آزاد وزن دی 100 کیلو دی، یو 95 دی، 90 کیلو دی، داسې 15 اتیا او 15 اویا 15 شپېته. د بوس د غېږنونې سیالۍ چې دغه نوم موږ ورته انتخاب کړی دی، دغه سیالي ده موږ په جنوب غرب حوزه کې سپانسروو یې. زموږ د TLO یا د اړیکو د دفتر د خوا څخه دغه تمویل کېږي. په هماهنګۍ باندې د پهلوانۍ د امریت او د بدني ورزش د دواړو په هماهنګۍ سره موږ دغه لوبه مخ ته بیایو هلمند ولایت کې. غېږنونه د کلونو راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ترسره کیږي او د هېواد د ملي ورزشي هویت یو نه جلا کېدونکې برخه ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د مسؤلینو له لوري ورته سیالۍ په لاره اچول سوي. شاولي زیارمل، امید راډیو، هلمند.